حدیث کی راځي رسول صلی الله علیه وسلم ابو هريره حدیث ته مشهور حدیث ته تاسو بیادي لا يؤمن احدكم تاسو پوری سره هغه وخت پوری مؤمن نشي جوړې دي حتى اكون احب اليه تر دې چې ما سره محبت نه کړي سره به موږ محبت کو به موږ ټول مؤمنان یو نه حدیث مخکې شتي صبر حتى اكون احب اليه تر دې چې د ما سره محبت کوي من والدي وولدي والناس اجمعين د خپل مور پلار نه زیات د خپل بچو نه زیات لنډه دا والناس اجمعين او د ټول خلکو سره محبت ما سره چې کله ما سره محبت کوي د مؤمن دی د ټول نه زیات او چې کله نه کوي دي شي نو به د ایمان داوی کوي دا هر څه غفرید الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم د پیغمبر په انسانانو باندې په مؤمنانو باندې دومره حق دی دومره حق په دوی باندې خپل ځانونو نشتی نور ته کم تفصیل بیان کوم مور بلارم پرې ده بچیم پرې ده خزم پرې ده ستاسو د نفس په تابع باندې دومره حق نشته لکه څومره چې د باندې محمد صلی الله علیه وسلم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کس راغی ويا رسول الله متى الساعة قیامت بکړي عجیب سوال وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم غلې جواب ورنکو بیا غو دویم پیرو رسول الله بیا غلې بدرین پیرو رسول الله غلې بیا غلې د جمعه یو بوت کې شاته کېناس نو صحابه خپل منځ کې با شروع کو چې رسول الله د خبره کس نه دا ورېدلې چې ووري د خو خینه شو او چې سوي نو بدی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اين السائل کوم ځای کې د قیامت مبارک ته پوښتنه کوي یا رسول الله زم ماذا عددت له استعراض ولیکړه چې څه ته پوښتنه کوي چې کله راځي دا اصل خبره ده تیارې وکړه هغه سړی ساده خبرې کړې یا رسول الله ډیر څه خبرې نه دي تیار کړې خو دومره دي چې الله او د الله د رسول سره محبت ډیر کوم دغه تیارې مولخه مضبوط کړي سبحان الله الله او د الله د رسول سره محبت ډیر زیات کوم رسول زموږ انت مع من احببت زما سیدته چې سره محبت کې د غو سره به د قیامت پورس الله سره محبت ډیر کې د پیغمبر سره کې دوی سره به صحابه سره ډیر محبت کې دوی سره به دیندار خلکو سره محبت کې دوی سره به انس بن مالک رضی الله عنه وی په الله مې قسم په دغه ورځ چې موږ څومره خوشاله شي دومره چې بل نه خوشاله شي چې څوک د چا سره محبت کې قیامت ورته دغه سره په دې خبر موږ سم خوشاله شو بیا انس بن مالک وی نو یې زه د الله سره د الله د پیغمبر سره او د ابوبکر او د عمر سره محبت کوم وی دغه په شان نیمه خدای سره محبت ډیر کوم وی زه د پیغمبر په شان خو نه زه د ابوبکر نه په شان عمل نشم کوله زه د عمر نه په شان عمل نشم د عثمان نه په شان عمل نشم کوله د علی نه په شان عمل نشم کوله دغه سره محبت شتي دغه سره به قیامت پر او کوشش کوم چې دغه په لار باندې مضبوط یم واستبه دغه سره دا خبر بار زنیشم کوله خو هر ځکه ځان سره په ذهن کې ساته چې د محبت نه مراد هغه محبت ته چې په زړه کې او بندامونو باندې صحیح کاری او د رسول الله تابعداري د حدیث ګوره نظریات ساته حوض کوثر نه وبصری په امیدونو نه ملوي د حوض کوثر نه وب فقط په دعاګانو نه ملوي ای پر عمل پکار دي او عمل لري چې رسول الله طریقه به مضبوطه راونی شي دا یو مثال دوا یا درې دا پیش تاسو ته پته ولګي چې صحابه پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې څومره مینو صلح حدیبیه غ واقعا عروه بن مسعود راغه پر رسول صلی الله علیه وسلم په د رسول سره صلح هغه شرطونه خودو خبره کوله کله چې واپس لاړ قریش ته نوتوي يقوم والله لقد وفدت على الملوك یو خبره ساتي ګور زب بچاینو به ډیر تلم وعلى قيصر وكسرى والنجاشي او کسرا او قیصر به ټول بچاینو به تلم خو مدیسی بچا نه دی لیدل چې دغه مرګري دغه دومره تعظیم کوي لکه څومره چې د دې سړي د مرګري د تعظیم کوي یې سړي کی اشاره چاته ده رسول صلی الله علیه وسلم ته ده وی کچرته خراش کې به تو کو خراش کې سي نو دي صحابو بو ته لاسونه وی زنګ له سونه کې ولګي تاسو محبت د رسول الله سره او چې هغه ته امر وکړو نو دومره تعجب کوله چې یو بل مخکې کېدو چې زه کومه او بل وی زه کومه واذا تكلم خفضوا اصواتهم او کله چې وی خبرې کوي او ټوبې غړي ولاړ او نظر به نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم
داسې مرګري د رسول الله ځکه دغه وی دا بريده رضی الله عنه وی کله چې موږ رسول الله مجلس کې ناس لم نرفع رؤوسنا اليه اعظاما له یا تعظيما له موږ چې کله رسول الله مجلس کې ناس موږ چې د برغه ته نه کتل د رسول الله تعظیم وي زموږ په ځړ کې دومره محبت د رسول الله سره چې دا مشرک گواہی کوي وی چې څه خبره وکړي نو یو بل سره به جنگ جګړه کوي یو یې کوم بل وی یې کوم او موږ ته د رسول الله خبر راورسي ها زه صحیح شو دا وابیانو لپاره شو وابیانو به عمل کوي خاطر به سمه عمل کوي زموږ لپاره مذهب شتي کنه دا کوم محبت شو محبت خو دې ته وي چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په روانو يمشي متجها للمسجد جمعه طرف روان جوی منزله فسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وورده ايها الناس خلقوا كيني الجمعه کې خلق ولاړو الجمعه خطبه رسول الله کوله رسول الله خلقوا كيني وفجلس ابن مسعود في الطريق عبد الله بن مسعود د جمعه تر رسیدل خو د دروازه کې کېناستو بار غرموت ناس نه سکسان رارو فمر به جمع من الصحابه ابو عبد الرحمن وتهون بلاره کې ناس چې ګورولي ناغوتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي ممكن اشتو دي تويسه محبت او تابعداري هغه مونږ تر ورسي کینی نه پنور کې کینی او د جمعه کې غوځي شتي زه پنور کې کینم قالین شتي پوس نه زه په کار باندې کینم سید رسول صلی الله علیه وسلم چې کینی مذهب کې څنګه دي چې کینی وکنه وکینی سید رسول صلی الله علیه وسلم چې کینی ودلته مزدوریم ده کنه یعنی څومره وزرونه به موږ جوړ کړو چې رسول صلی الله علیه وسلم خبره عمل ونی شوري بالله او یو دادی چې څنګه د خبره د رسول الله رسي چونکې چنانچه کیو ولې پلانې حالانکه د خپل څه بګینشتي یو بل واقعه به ذکر کو چې وخت موږ سره ډیر نشتی زید ابن الدثنه رضی الله عنه زید ابن الدثنه دا په یو غزا کې مشرکین سره قیدی شو نو مکی ته مشرکین بوتو او الته صفوان ابن امیہ دی واغستو او به دي تنعیم طرف تراوسه تنعیم د علاقه چیرې دې ته راوستو چې مړی کی زکه چې د پلار امیہ ابن خلف د زید ابن الدثنه رضی الله عنه وجلو په یو غزا کې نو چې دا بدلتي واخله دا ټول قریش راجم شو وفيهم ابو سفيان وبقوك ابو سفيان ابو سفيان بس راغوي زيدا اسي تفوس خدای کوم جواب راکوي س ويسته خبره خوخه دي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم استاسو مرګره په دې ټیم کې ابو سفيان مسلمان شوی نو چې استاسو دا مرګره موږ سره په دې کې استه په دې ځبانی او نضرب عنقه وداغه سټ منغو وانت في اهلك وتدخل ورؤوس الناس بارام مزي کې دلته پیغمبري هغه ته وکړو او تړلې شوی انسان او په دې انتظار کې دی چې سربتي کله وي دغه راوسته وته وکړو ابو سفيان پلامي دي قسمي زما دا خبر نه خوته د سر والو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ځبانی او زه دې پارامي مو دغه په خپل کې د ازغه یا غنه لاړش ته سر والو خبره کې مدانه د خوخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پارامي بس پارامي ما نه سر وایس خبره نه چې سره په دې باندې رسول الله پریدي چې تانه بسر وو نو زر پیری زمنګ نه سر وو خو چې رسول الله ته نقصان ونه رسي ابو سفيان دوی دې تعجب وکړو وی پلمې دې قسمي ما دې خلک نه دي لیدلي چې له چا سره دومره محبت کې لکه څنګه چې د دې محمد صلی الله علیه وسلم مرګري د محمد صلی الله علیه وسلم سره کوي دې محبت ولا خلک ما چته نه دي لیدلي ثم قتلوه وبیا غمړکو دې محبت وکړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په هر څه باندې رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه مخکې کړي یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې کور کې ود کېدو چې کله پریوته نو دا خبره وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستړو وی کچا چوکیداری وکړه نه اسی دا خبره کور کې دا خبره وکړه نو بهر د اسلحه आवाज راغی څوک ولاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګور څوک را
حالات دي سړي جنگ حالات دي ټول لازم به سوچ کوي چې دشمن دی او بل دی چې ټول دنیا د یو انسان ته یو شوی ده او دغه صحابه لګي د رسول الله دفاع کوي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سوکي ويا رسول الله سعد يم سعد رضا ولا سکه وما چې د رسول الله چوکیداری وکما عائشہ رضی الله عنها وی رسول الله صلی الله علیه وسلم باور دي چې خوب کړي چې خنار امام اوریدل چې مطمئن پروت چې باري وزمره ولاړل ما ته څوک نشي رسیدي چې سو پرې د جسم باندې نه خطرې له پاس ما ته څوک نشي رسیدي چې سو پرې د جسم ټوکړي ټوکړي کړي نه سام سړی نه دي صحابه چې الله د مقام ورکړ د رسول دي دوی د دې حقدارو